که چیرې ته د خپل سر د ویښتانو لپاره شامپو انتخابوي، نو دې لپاره چې ته شامپو انتخاب کې استفاده یې کې، مخکې تر هغه باید ستا په ذهن کې 3 خبرې موجود وي. لومړۍ خبره دا ده، تا ته باید دا معلوم وي چې ستا ویښتان څه ډول حالت لري، ستا د سر پوست څه ډول حالت لري، او فعلا ته د ویښتانو کومه ناروغي او مشکل لرې که یا. بس دا 3 پوښتنې جواب که، نور هر مشکل حل دی. دا چې دا پوښتنې څنګه حل کړو، پر دې ټولو به خبرې وکړو چې د څه رقم ویښتانو لپاره کوم رقم شامپو باید استفاده شي تر څو یا د مشکل ورباندې حل شي او د نور مشکلاتو مخه ورباندې ونیول شي. لومړی که ویښتان او د سر پوستکی مو غوړوالی ولري، مطلب ویښتان دې بې له روغن څخه ډېر غوړ وي، ویښتان دې ژر خیرنېږي، نو په دې حالت کې د غوړو د کنټرول لپاره باید د آیل کنټرول او یا هم د غوړو د کنټرول شامپو استفاده کړي، او یا هم کولی شي لیمون شامپو یا د لیمبو لرونکي شامپو څخه استفاده وکړي. د دې شامپو ګټه به تاته دا وي چې د سر د پوستکي غوړوالی دې را کنټرول کړي، تر څو د سر د ویښتانو غوړوالی مو راکم شي او د آینده مشکلات څخه مخه ونیول شي. دویم بیا که چیرې د یو کس ویښتان وچ وي، مطلب ویښتان یې ډېر وچ وي، ویښتان یې ماتیږي او ویښتان یې ځلا ونه لري، دغه اشخاص کولی شي چې د مسچورایزینګ یا هم هایدریټینګ شامپو څخه استفاده وکړي. دغه کسان کولی شي چې د کوپرې د شامپو څخه استفاده وکړي. د دې ګټه به شخص ته دا وي چې د ویښتان به یې غوړوالی زیات شي او ویښتان به یې نرم وي، د ماتېدو څخه به مخنیوی وشي. بل بیا که چیرې ستاسې ویښتان خانګره ولري، مطلب ځینې کسان پخه ورته وایي، ځینې خانګره ورته وایي، مطلب ډنډروپ ولري، په دې حالت کې تاسې کولی شئ چې د انټي ډنډروپ شامپو څخه استفاده وکړئ، د زینک شامپو څخه استفاده وکړئ، او هم کولی شئ چې د کیټوکنازول شامپو څخه استفاده وکړئ، چې د دغه شامپوګانو په نتیجه کې به ستاسې د سر خانګره د منځه څخه ولاړه شي او د سر بخار مو اصلاح شي. بل بیا که چیرې ویښتان مو تویېږي، مطلب ځینې کسان ویښتان یې ډېر تویېږي، هیرفال ولري او غواړي چې د ویښتانو د تویېدلو څخه مخنیوی وکړي، په دغه صورت کې تاسې باید انټي هیرفال شامپو استفاده کړئ، مطلب هغه شامپو چې د ویښتانو د تویېدو مخه نیسي، او هغه شامپوګانو څخه باید استفاده وکړئ چې په خپل ترکیب کې بایوټین او کیراټین ولري، چې د دغه شامپوګانو په استعمال سره ستاسې د ویښتانو ریښې قوي کېږي او د ویښتانو د تویېدلو مخه مو نیول کېږي. بل بیا که چیرې ستاسې ویښتان نري سوي وي او غواړي چې ویښتان مو نورمال حالت ته راسي، په دې حالت کې تاسې کولی شئ چې د ولومایزینګ شامپو څخه استفاده وکړئ. په دې وخت کې تاسې کولی شئ د هغه شامپو څخه استفاده وکړئ چې په خپل ترکیب کې پروټین او کیراټین ولري، چې دغه شامپوګانې کولی شي چې ستاسې د ویښتانو نریوالی ختم کړي او ویښتانو حجم او پنډوالی مو زیات کړي، چې په نتیجه کې بیا ستاسې ویښتان ډک معلومیږي. او که چیرې ستاسې ویښتان نورماله وي، مطلب ویښتان مو نه ډېر وچ وي او نه مو ویښتان ډېر غوړ وي، کومه ستونزه مو ونه لري ویښتان، په دې وخت کې تاسې لپاره تر ټولو ښه شامپو د ماشومانو شامپو ده چې تاسې له هغه څخه استفاده وکړئ، ځکه هغه کیمیاوي مواد پکې موجود نه دي. تاسې کولی شئ د الویرا شامپو څخه استفاده وکړئ، تاسې کولی شئ چې د مایلډ هربل شامپو څخه استفاده وکړئ، چې په دې سره ستاسې د ویښتانو حالت نورماله ساتل کېږي او ویښتان مو د وچوالي او غوړوالي څخه ساتل کېږي. دا هم وپېژندل چې د کوم رقم ویښتان لپاره کوم ډول شامپو استفاده کړو. اوس باید په دې هم خبر شو چې دغه شامپو چې موږ رانیسو دا باید موږ څنګه استفاده کړو. که تاسې هر رقم ښه شامپو رانیسئ، استفاده مو نه یې زده، مشکل نسئ ورباندې حلولی. تر هر څه مخکې شامپو یوازې په ویښتانو باندې مه وهئ، بلکې شامپو د سر په پوست باندې وموښئ. شامپو پر خپل سر باندې د 1 څخه تر 2 دقیقې پورې وموښئ او پر سر باندې یې پرېږدئ. په هفته کې 2 یا 3 واره پر سر په شامپو باندې مینځل کفایت کوي. هره ورځ سر په شامپو باندې مینځل ضرور نه دي. او دا چې تاسې د کومې کمپنۍ شامپو رانیسئ، په دې اړه باندې زه کومه مشوره نشم درکولی، خو صرف دومره وایم درته چې داسې شامپو او داسې جنس رانیسئ چې د ښه کمپنۍ او ښه کیفیت ولري، چې تر څو ستاسې چې کوم مشکل د هغه ورباندې حل شي او ناحقه شیانو باندې مو پیسې ولاړې نه شي.